د پکتیا پوهنې ریاست مسؤلینو د مرکز اړوند د وچ غړک په سیمه کې د ولسي وګړو په مالي همکارۍ د یوه منځني ښوونځي د ودانۍ د جوړېدو په مراسمو کې وویل له تیر کال راهیسې د پوهنې وزارت په بودیجه تر دې مهاله 13 ښوونځیو ته نوې عصري ودانۍ جوړې کړي او 8 ښوونځي بیا ترمیم کړي چې شاوخوا 211 میلیونه افغانۍ لګښت پرې راغلی. موږ تاسو شاهدان اوسئ هغه ګټه اخیستنې ته وسپارل. په ترمیماتي لحاظ په 1404 کال کې الحمدلله موږ ډېر ترمیمات لرل. مکاتب یې ډېر ترمیم سږ کال په دې 1405 کال کې داسې موږ ته څومره اندازه بودیجه د ترمیماتو راغلې ده. چارواکي وایي روان کال په دې ولایت کې د همدې نوي جوړ شوي ښوونځي سربیره ولسي وګړو د پوهنې په بېلابېلو برخو کې څه باندې 18 میلیونه افغانۍ مرسته کړې چې ترڅنګ به یې په دولتي او شخصي بودیجه د ځینو نورو پروژو چارې هم پیل کړي. 1405 کال کې تقریبا شاوخوا 18 میلیونه افغانۍ موږ له تعلیمي ادارو سره د دې ولس همکاري لرو. دا ډېر کم شی نه ده، دا ډېر لوی شی ده. بیا په دې اوس پرفکره زمانه کې چې منکرات ډېر زیات دي، ناروا او لارو کې مصارف ډېر زیات دي. یاده ودانۍ د نورو اسانتیاوو سربیره و درسي او یوه اداري خونه لري چې څه باندې 1 میلیون افغانۍ لګښت پرې راغلی او په نږدې راتلونکي کې به د یاد ښوونځي لپاره د احاطوي دیوال او د چت پوښ چارې هم پیل کړي. موږ پوره هوډ وکړو چې تعمیر یې پخپله جوړ کړو. نو دا تعمیر د معرف ورته ډیزاین جوړ شوی چې 8 خونې لري او یو د اوبو څاه لري. نو دې کې شاوخوا موږ څه باندې 1 میلیون مصارف پرې راغلی. ودانۍ خو ډېره ښه سوه. مخکې به چې ودانۍ نه وه درسونه به شاګردانو باندې ویلې، باران له وجې هم څه نه شوی ویلی، د استادانو کمبود و. ودانۍ چې اوس جوړه سوه د درس لپاره ډېر ځای برابر شو. دا لومړی ځل نه دی چې په پکتیا کې د پوهنې برخه کې عام ولسونه شخصي لګښتونه کوي. له دې وړاندې هم په ګڼو نورو سیمو کې ښوونځیو سره د ودانۍ، لابراتوار او درسي موادو د چمتو کېدو برخه کې مرستې شوي دي. حیران احمدزی، امید راډیو، پکتیا.